اسلام خبري اژانس قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشي درنو لیدونکو په کابل نړیوال نندارتون کې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او پراختیا لپاره یو لوی نندارتون جوړ شوی. درنو لیدونکو موږ هم راغلي یو دغه نندارتون ته ګورو چې کوم افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي او دې ترڅنګ له هیوادوالو عامو خلکو او هغه څوک چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی له دوی هم پوښتنې او مرکې لرو. درنو لیدونکو هیله ده تر وروستۍ شېبو راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې په دغه نندارتون کې ماشینري دا چې ماشینري په د وروستیو کې په افغانستان کې پرمختګ کړی موټر جوړ شول بېلابېل د تخنیکي او مسلکي زده کړو له خوا نه بېلابېل نور ماشینونه جوړ شول. اوس هم زه وینم چې دلته ماشینري وړه ماشینري جوړه شوې ده. سلام ورور ستړی مه شي که دې لومړی خپل ځان معرفي کړی او څه ډول ماشینونه دي؟ زه خو یو هم نه پېژنم د دې په اړه که معلومات شریک کړئ. سلام علیکم ورجوانه ښه یاست؟ بخیر راغلی. ډېره زیاته مننه. د پیل به له دغه ماشین وکړو د ماشین نوم څه دی او تاسو خپله جوړ کړی یا د کوم بل هېواد نه راوړی د دې په اړه معلومات له لیدونکو سره شریک کړئ. ولې نه دا خو ټول تولید وطن دی ساخت وطن دی. زموږ کارخانه په هرات کې ده. دا چې کوم دی دا زرنده ده سولري زرنده ده چې غنم وړه کوي. سابق چې کوم د چین نه د پاکستان نه چې راتله هغه یا به پټرولي یا ډیزلي به و دغه ډېر مصرف هم زیات و او کارکرد هم صحیح نه و. بیا موږ ویل چې راځه خپله موږ دې جوړ کړو چې هم د وطن پرمختګ وکړي هم یو شی د وطن تولید وکړي. زه چې ډېر وړوکی وم ژرندې به وي په کلیو کې اوبه به باندې راتللې بیا به هلته هغه څه پروسه به وه دغه اوړه به بالخصوص تولیدول. نو څنګه د دې کیفیت او مصارفو په اړه معلومات شریک کړه همدارنګه د قیمت په اړه معلومات شریک کړه؟ والا دا خو سابق چې کوم و هغه اوی به ورته ویلې که نه اوی به و غټ تیږه به و هغه به تاوېده اوبه د پاسه به راتله جنجال یې زیات و. یعنې ټکنالوژي څومره پرمختګ اوس دا چې کوم دی دا سولري ده. بیا سولر سیستم دا سولر به ورته یو ځای کې نصب کېږي 14 تختې سولر خوري په یو ساعت کې تقریبا 15 منه غنم وړه کوي. ډېر په سرعت سره ډېر په صفایي سره ډېر په کم وخت. په دې د کاش کې لیکلي وای هغه متل د هم په لیکلي وای ژرنده که د پلار د هم په وار هماغه شاید هماغه چې چا چې وړی ده ډېر مشتریان موږ لرو ټول راضي ده د دې نه. ډېر نور ماشینونه دي چې موږ ډېر ښه. دلته بل ماشین زه چې وینم دغه ماشین په اړه هم له لیدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا ماشین د څه په اړه دی او وظیفه د دې څه ده؟ دا ماشین خو یو رقم ماشینونه و چې پاکستاني ماشین به راتله په لاس به تاوېده واښه به پکې اچول هغه غواګانو ته به واښه ماټوله. بیا موږ ویل چې راسه داسې یو شی جوړ کړو چې هم داسې ښه شی وړکی او بل چې کوم دی خطرناک دی. دا موږ جوړ کړي دې ته په فارسي کې حلف خورتکن وایي په پښتو کې دا واښه ورته ماتوي غواګانو ته. دا هغه سیستم دلته شفتله یا رشقه ورته واچوه خو به تیاره میده میده استلي میده میده په هر سایز چې وغواړې درته ډېر په سرعت سره دی په ښه صفایي سره. ډېر ښه. دې ترڅنګ بل ماشین دې په اړه هم معلومات شریک کړئ. دا خو موږ دې لپاره جوړ کړي دي چې دا پخوا چې دا بیچاره د ښځې چې ناست به چچ سره به دا غنم پاکوله ډېر په زحمت سره چچ کې به یې غنم اچوله پاکوله. دا موږ جوړ کړي دا هم سولري ده. دا په یو ساعت کې تقریبا 300 کیلو غنم پاکوي او داسې پاکوي چې ضرورت د مینځلو نه دی. بس چې پوی به هم نه شي چې دا په لاس باندې پاک شوی او که دا په د لاس نه هم دا ښه صفایي کوي دومره صفایي کوي چې بس خالي دی نه واخله زرندې ته خطا کوړه. نو په دې کې تاسو داسې څه ځیرک شی استفاده کړي دي چې دا پوهېږي چې دا غنم نه دی دا مثلا بل کوم توکی په دې کې استفاده شوی دی یو جوار ده پکې دا څه پوهېږي چې دا دومره ځیرک ماشین تاسو جوړ کړی؟ دا خو تخنیک ده. نو دا خو زمونږ ماشاءالله تخنیک ته مخه نشته. داسې انجینران لرو ماشاءالله چې هر شی جوړوي چې دې کې تقریبا 3 رقمه جالۍ لګېدلې چې یو جالۍ د خاورې لپاره دی یو چې کوم دی د سیادانه ورته وایي هغې لپاره دی یو جالۍ د تیږې لپاره دی. دغه پاس چې کوم دی دا هغه دغه جودل غوندې شیان په غنم کې چې وي هغه د پاسه داسې تویېږي. بیا شاته چې کوم دی کوم صاف غنم داسې نه کوم غنم چې لږ چاق وي هغه د لوټې په هغه کې تېر کوي تیږې په هغه کې نه انشاءالله موږ داسې سیستمونه جوړ کړي چې هغه کارونه به نه وي انشاءالله. غنم پېژنې چې خوراکي شی اوس دا یو بل شی موږ دې کې دغه کړي دي چې سنګیرک ورته وایي چې تیږه نیسي چې تیږه دغه په غنم په مطابق په سایز به می کنه نو غنم به پرې دی خو تیږه به نیسي ولا کر نه تېره نه تېرېږي. بل ماشین زه چې وینم داخل کې شمسي لګېدلې سولر سیستم دی. نو په دې په اړه هم معلومات شریکه ده کومه ماشینري ده او د څه دپاره استفاده کېږي؟ دا خو چې کوم دی دا میوه خشکون دی میوه‌جات سبزیجات د افغانستان لپاره وبخښه چې خبر مې دی ونه و څومره مهم دی اوس ځکه چې ډیری وخت بارډرونه بندیږي او زموږ اساس میوې خرابېږي.
دا رقم ته شی یعنی څومره مهم او ګټور دي؟ دا خو مونږ هم دې له خاطره جوړ کړي دي. یو خوبي دا لري چې زمونږ میوه نه خرابېږي. بل پخوا چې کوم موږ تاسو بام په سر یا لمر ته به میوه اچوله، که میوه سو که بانجان رومي سو، هغه کې به خاور هم به کېناسته، دوړ هم به کېناسته، هر شی به کېناسته، رنګ به هم خرابوله. دا یو خوبي لري چې نه رنګ خرابوي او نه دی کې خاور ننوځي او درجه حرارت مونږ یو سولار ورته نصب کړی دی. یو پکۍ مرته لګولي که چېرته درجه حرارت د شپېته نه پورته کېږي اتومات دا پکۍ چالانېږي چې دا کوم اضافهګي تفت و د بخار دي دا وځي چې هلته میوه که سبزیجات چې خراب نشي. ډېره زیاته مننه. نو د دې قیمت به څو وي؟ د دې قیمت چې کوم دی 28,000 روپۍ دی. دا بیا مطابق په سایز دی چې هر مشتری هر سایز وغواړي مونږ په هغه سایز کې ورته جوړوای شو. یعنی تیار تولید شوي شی نه لرئ؟ کله چې مشتریان تاسو نه غوښتنه وکړي تاسو به ورته لاس په کار کېږي او دغه توکي به ورته جوړوئ؟ نه نور خو مونږ تیار لرو، خالي دا میوه خوشکند چې کوم دی دا د مشتری په خوښه ده. هغه متر مربع غواړي که نه، دا چې په هر متر مربع وغواړي مونږ په ډېر کم وخت کې ورته جوړوای شو. نور خو چې دا زرنده سو دا ماشینونه دا مونږ آماده لرو چې هر وخت مشتری وغواړي مونږ دا مونږ نور ډېر ماشینونه لرو. خو افسوس چې دغلته کې لږ جای دغه غوندې دی کم دی که نه دلته مونږ شالي پاکون لرو. له دغه ماشینرۍ معلومیږي چې ماشاءالله تاسو یو ښه ټیم انجینري ټیم لرئ چې یعنې د دې وړتیا لري چې ښه شیان جوړ شي. څومره درته د کار زمینه برابره شوې ده او څومره مثلا تاسو د ستونزو مشکلاتو سره مخ یې او غوښتنه مو څه ده او تاسو یعنې نور څه کولی شئ، نور کوم تخنیکونه جوړولی شئ، کوم ماشینرۍ جوړولی شئ؟ د دې په اړه هم معلومات شریکه، ځکه په افغانستان کې ډېری دغسې خلک دي چې ډېر یو ښه ذهن لري، یو ښه خلاقیت لري چې د یو څه کار وکړي، خو متاسفانه ورته زمینه نه ده مساعده شوې. خو مونږ خو یو مشکل مونږ ډېر لرو، دا د برق مسله ده. اوس په هرات کې چې زما په خیال چې په 4 ساعته کې 6 ساعته دي که 15 ساعته برق دی. که چېرته مونږ ته برق مساعد دي، برق مکمل مونږ ولرو، مونږ هر یو ماشین جوړوای سو چې څه شی د خارج نه راځي مونږ دلته جوړوای سو. مونږ فضل د خدای د ښه انجینران لرو، با استعداد انجینران لرو چې هغه جوړ کړي. اوس دغه یو ماشین دلته دی، دا د مرغان لپاره د چرګان دغه جوړوي، میکسر دی چې دانې ورته جوړوي. داسې ماشین ده چې په 15 دقیقې کې 1 ټن مواد جوړوي. مونږ ډېر ښه انجینران لرو، خو چې دغه سیستم د برق مونږ ته جوړ سي نور څه مشکلات مونږ نه لرو. انشاءالله ډېره زیاته مننه. خواهش کوم تاسو هم چنان مننه. خوشحاله. درنو لیدونکو تاسو ولیدل چې واقعیت په زړه پورې ماشینونه دوی جوړ کړي دي. نو غواړئ چې چېرته کار اسانه کړئ، خپل کار مو هغه کار چې په 1 ساعت کې کوئ په 10 دقیقو کې ترسره کړئ. د همدغه ماشینونه خپل تولید د افغانستان تولید ګټه ترې واخلئ، استفاده ترې وکړئ. درنو لیدونکو ځو د دغه نمایشګاه نورې برخې هم معرفي کوو. تر اوسه چې به راسره ملتیا وکړو. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې دلته له لرګیو بېلابېل یو ډول نهنګ او نه پکې مار دی که نهنګ دی څه شیان یې جوړ کړي. له دوی به پوښتنه وکړم. سلام ورور، ستړي مه شئ که لومړی خپل ځان معرفي کړئ او د دغه تولیداتو په اړه مو معلومات سره شریک کړئ. سلام علیکم، ساعت شما بخیر است، خوب هستین؟ تشکر برادر. نامتان؟ مجتبی هستم، یکی از زرگرای کابل که اینجا دو بخش فعلا در غرفه داریم، بخش صنایع دستی چوب و زرگری. تشکر. زرگری خو خیر معلومدار است که سر ماشین کار میشه. درباره چوب خب بسیار خوب. این چوب که از این چیزا جور کردین و درباره از این به ما معلومات بدین که چوب کجایی است و چه چیزا شما جور کردین از چوب؟ این کارهای هنری است، همی که زیر دستان است. یک کار هنری است که تو یک موج نشان داده. دیگه اینی صندوقچه‌های زیورات است یا کلش کار دست است. از چوب چهارمغز کار شده، یا از چوب ارچه کار شده. این چی است؟ یک چیز دیکوری از بعضی ها در کنج اتاق یا در کنج مثل اینی چی واره اینجا که مانای یک سگوی سینه شیروی. بسیار خوب. و اینی این تسبیح دیکوری است که بعضی ها بند میکنه در خب ثواب از این خود زیاد نیست؟ وارد دیگه چیز دیکوری است. خب من گفتم یک دونه کلان است که یک دفعه چیز کنی شاید 100 بار چی شود اضافه دیکور جور شده. باز تسبیح خوردی این بر بست است. خب این تسبیح سندرست است، مردم نامش شنیده. من خب نامش شنیدم تا چیز نکردم، استفاده نکردم. میگه سندرست که داشته باشید دلتان روشن میباشد. این راست است؟ یک انرژی خاص داره. خب مرا که من بیازو مریض هستم که اگه یک انرژی بده خوب
خوب تا خوب که درباره از این بگوی سندروس است. از سابق استفاده میکنه سندروس کس یک انرژی خاص به خاطر همین است که دست میزنی یک خوش میشی. خوش کننده داره. ما دیدم که خوش شد. در اصل همه چیز قیمتی که از خودش اینه انگشتر مرسای کو سونش سیل میکنی یک رنگ جالب داره یک چیز داره که تو را خوشحال میسازه. این خودش کار شوق که میگن اینمی از دیگه. درباره از این با ما بگوین که قیمت از این چند است و سندروس که باشه 500 است سندروس هندی است. بله. و دیگه ایجا شما گفتین که در انگشتر است که در دست ما جور کردیم. انگشترهای کار دست بله ایجا زیاد داریم. دیگه اینی کار دست خودم است. انگشتر سلجوقی کار شده. خوب بسیار خوب. ایرا شما دست جور میکنید. کار دست خودم. خب اینی چیز که است این فیروزه نیشاپوری میگن. مردم نامش زیاد شنیده به نام شجری چیزا. گرنگ است این انگشترایی است که انتیک است. این دیزاین از این حدود 100 سال یا 200 سال قدامت داره. دیزاین سلجوقی میگن یک ذره دیزاین قدیمی است نو جور شده این انگشترش منتها دوم دیزاین سابقه کار شده. تشکر. و دایی درباره از این با ما معلومات بتینی چی است این؟ ما این چوبا را میگردیم چوبایی که ناکاره است حتی با سوختن استفاده نمیتونن میده نمیشه نه چون گره داره این چیزا داره باز میبینین دو طبیعی چی نما میته چی شکل نشان میته چوبای بلوط دیره در چوبای بلوط زیاد است بله دیگه انت یک چیز جور کردیم که انت یک سگویست و این مایی است یعنی قسمتش هم یک مطلب چریش که ببینی یک ذهن تبرت میته که یک چیز است یک چیزی است بله یکی دیگه شو طرف داریم یک بغلش پلنگ است یک طرفش هم شیر نشان میده خدا اما طبیعتی است چیزی که در خود طبیعت ساخته شده اون چیز است دیگه چطور است نمایشگاه چطور است نمایشگاه خوب است بسیار عالی پیش میرن دیگه یک ذره مردم کم علاقه از خدا مهربان است علتش چی است چرا حال خوب روزه هم نیست ماه رمضان هم نیست تو گپ است که یک ذره مردم میناله زیاد مردم ما شما اگه نیست کنی تو خوب موترای لوکس میگردانن دیگه من که بیشینی کتیش والا میگه پیسه نیست تو نیست تو کنی شاید یک چند صد راست هم باشه والا راست است خود دیگه خود بازم در نظر به دیگه جایی که میبینیم شکر است افغانستان بسیار آرامی است از هر لحاظش یعنی نمایشگاه کم رشد کنه و کم کاروبار مردم شور بخوره زحمت بکشه دیگه میشه ان شاء الله پیشرفت میشه تشکر بیاده همچنان خوش شدیم لاله درنو لیدونکو تاسو ولیدل چې په دغه نړیوال نندارتون کې بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوي وو. درنو لیدونکو موږ یوازې د نمونې په شکل یو څو غرفو څخه لیدنه وکړه. درنو لیدونکو زموږ نن خپرونه همدومره وه تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارو.